هسې یو خبرې ته مې فکر شو، ساس پرېږده سندرې ته مې فکر شو. وینې مې خدایه تنقید نه کوم، زه په چا بې ځایه تنقید نه کوم. خو دا مې د کعبې سره ویستلی دی، دا مې د روضې سره ویستلی دی، دا مې د زمزم اوبه په لاس کې دي، دا مې د چینې سره ویستلی دی. نو یا حاجي صاحب وا حاجي صاحب دا څه کې، نه حاجي صاحب ما حاجي صاحب دا څه کې. ملګرو دا د منیر بنیري صاحب یو څو اشعار و چې هغه مونږ تاسو ته وړاندې کړه. یعنی حقیقت یې پکې ویلی دی چې نن سبا څوک هم حج عمرې سره لاړ شي نو صرف او صرف ویډیو هغه جوړوي. بیا پکې داسې مسلې هم راشي لکه اوس چې د ګلچاهت کومه مسله راغل ده. د دې نه مخکې که مونږ وګورو کوم زیباګل د هغې هم یو څو ویډیو راغل دي، هغه هم تاسو کتی شئ. یعنی خلکو ته بس صرف او صرف د ویډیو دپاره ځي او خلکو ته دا ویډیو هغه شو کوي. مونږ سره یو ملګری هم ناست دی، هغه نه به هم تپوس کوو چې داسې قسمه کول تصویر ویسته او بیا په سوشل میډیا خلکو ته شو کول او داسې قسمه حرکت کول، یعنی نه پکې څه پرده وي یا بل څه پکې هم نه وي. هغه د دې په هکله څه نظر لري نو د هغې نه به هم تپوس کوو چې هغه څه وایي. جی بالکل مهرباني ستاسو د موقع راکولو چې موږ لیدونه موقع راکړه. زه به دا ووایم چې خلک چې عمرې له لاړ شي حج لاړ شي نو دا د دې وجې لاړ شي چې خپل د کم ګناهونه چې دي هغه معاف شي دغه. یعنی یو ډیر زیات غلط کار دی چې هغه لاړ شي هلته د عبادت د دواګانو په ځای باندې صرف او صرف ویډیو له زور ورکړی او هغه جوړی او سوشل میډیا باندې هغه اپلوډ کوي. بالکل او لکه څنګه چې تاسو وی خلک لاړ شي عمرې له حج له خو هغه هلته کې بیا تصویران وباسي کم خپل پیسې چې دي او خپل کم وخت چې دی هغه هسې په سیند باندې لاوکي او لکه هېڅ ترې جوړ نه شي ځکه چې هغو صرف د تصویرانو دپاره ترې صرف د شو منټ دپاره ترې ځان شو کوي، نور هېڅ هم نه په دغه کې. د دې نه که مونږ بل سیټ ته لاړ شو نن سبا چې ګلچاهت کم څه شروع کړي دي، یعنی ځي ولته کم ویډیو چې جوړوي بیا پکې کنځل او رد او بد او کم بددعاګانې یعنی په کعبه کې ناسته وي او زمونږ کوم پښتنو ته هغه بددعا کوي. نو ډېر د افسوس خبره ده. هغه سره که هر څه شوي دي هغه هم د شرم نه یو ډکه خبره ده چې آیا په کعبه کې څوک داسې حرکت کوي نو هغه هم ډېره غلطه خبره وه. جی بالکل زه به دا ووایم کم ټرانسجنډر چې کم اجلاګان چې دي دا هم د الله مخلوق دی او اوس په دې ټایم کې چې دی نه هغه هلته عمرې ته تللي دي او لکه خلک پسې دا ردي بدي وایي نو مهرباني وکړئ د دې قیسو نه قلار شئ ځکه چې هغه هلته ازار کوي خیري کوي او خیري به یې ته وکړي ځکه چې لکه چې هغه په مقدس ځای کې دي نو مهرباني وکړئ دا چلونه مه کوئ او دې نه قلار شئ.